امرالله صالح وایي تیرو 24 ساعتونو کې کابل ښار کې 9 طالب او داعش غړي نیول شوي دي. دا چې دا طالب او داعش غړي چیرته نیولي دي دا کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي کابل ښار کې تیرو 24 ساعتونو کې د ملي امنیت منصوبینو د عملیاتو په ترڅ کې 9 تنه طالب او داعش غړي نیول شوي دي. نوموړي په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د کابل ښار اړوند سیمو کې د ملي امنیت په عملیاتو کې 9 طالب او داعش غړي نیول شوي او زیاتوي چې په نننۍ غونډه کې د نیول شویو کسانو د جنایتونو او سوابقو په اړه هم بحث شوی دی. ښاغلي صالح دغه راز ویلي چې د کابل پولیسو په یاده موده کې د 4 عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر نور کسان هم جنایي جرمونو باج اخیستنې او غلا په تور نیولي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح دا هم وایي چې د ملي امنیت ریاست او پولیس به سره له نن څخه په ځانګړو موټرونو کې مشکوک وسایط تالاشي کوي ترڅو په دې توګه د امنیتي پیښو مخنیوی وشي. هغه لیکي د تور پوښښ لاندې موټرو له لارې به ګزمې کیږي او د دې لپاره چې سوء تفاهم ونه شي ټول لازم اسناد ورته برابر شوي دي. صالح یو ځل بیا د کابل له اوسیدونکو غوښتي دي چې د کابل ښار امنیت ټینګولو په موخه له پولیسو سره همکاري وکړي او په خپلو سیمو کې د جرمونو په هکله راپور ورکړي. له تاسو مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. که د امرالله صالح د دې اقداماتو په اړه نظر لرئ زموږ سره کمنټ کې شریکولی شئ. تر بیا یو بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم.